سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن پنځشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 19 چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 15 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ختیځ زلزلې په اړه د اوچا هر اړخیز راپور. اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د شویې زلزلې ډېرې قربانیان ښځې او هلکان دي. قزاقي او اسلامي امارت چارواکو ترمنځ سوداګریز تړون لاسلیک کېدل. د قزاقستان او د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ د 133 میلیونه ډالرو په ارزښت یو لړ سوداګریز تړونونه لاسلیک شول. د خبرونو تفصیل. اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د شویې زلزلې ډېری قربانیان ښځې او هلکان دي. اوچا په خپل راپور کې وایي چې تر اوسه پورې د کونړ، لغمان او ننګرهار په 21 کلیو کې د ګډو بشري ارزونو راپورونه بشپړ شوي. د ارزونو له مخې 2140 کورنۍ چې 44130 کسان کېږي اخیستمن شوي. له دې جملې 15950 کورونه بشپړ ویجاړ شوي او 1195 ته زیان رسیدلی. د وژل شویو او ټپیانو شمیر زیات شوی چې تر اوسه 2140 تنه مړه شوي. د هغې له ډلې 514 ښځې، 414 نارینه، 509 نجونې او 643 هلکان دي. دغه راز 3428 نور ټپیان دي چې د هغې له ډلې 1815 ښځینه او 1553 نارینه دي. اوچا په خپل راپور کې وایي چې تمه ده دا شمیرې نورې هم زیاتې شي ځکه لا هم ارزونې روانې دي. د راپور له مخې شاوخوا 2620 زلزله ځپلې کورنۍ په غیر رسمي کمپونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د مرستو جریان دوام لري. تر اوسه لږ تر لږه 10828 کسانو ته خوراکي مرستې رسول شوي. له دې سره هممهاله د خوارځواکه ماشومانو او امیندوارو او شیدې ورکوونکو ښځو ته د ځانګړې تغذیې مرسته برابره شوې. راپور کې راغلي چې 90 سلنه کورنۍ اوس مهال د خلاصې فضا لاندې او د موسم له بدلون سره مخ ژوند کوي. نږدې 100 سلنه وایي چې خپل کورني توکي، کمپلې، جامې او نور وسایل یې له لاسه ورکړي. دغه راز 95 سلنه یې بیا وایي چې د خوراکي توکو زیرمې یې له منځه تللي. راپور زیاتوي چې د دوی مالونو او څارویو ته یې زیان رسیدلی. 90 سلنه ټولنو کې د څارویو ځایونه، علوفه او څاروي له منځه تللي. سربیره پر دې 1233 جریبه کرنیزه ځمکه او 1741 میوه لرونکې ونې زیانمنې شوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د 119.8 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې پلان اعلان کړ تر څو د 2025 کال تر پایه پورې 450,000 کسانو ته د ژغورنې خدمات د هغې له ډلې روغتیا، بیړنۍ سرپناه او خواړه برابر کړي مخکې له دې چې د ژمي سړه هوا پیل شي. راپور کې د اوبو او حفظ الصحې د بنسټیزو خدماتو د ویجاړي نشتون له امله د کولرا ناروغۍ زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده شوې ځکه په وینا یې د جولای له نیمایي راهیسې د ناروغانو شمیر زیات شوی. اوچا وایي چې اوس مهال 4 ټولنې پرانیستي تشنابونه کاروي او 53 ټولنې هیڅ د لاس مینځلو اسانتیا نه لري. د قزاقستان او د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ د 133 میلیونه ډالرو په ارزښت یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د قزاقستان د ملي خوراکي توکو قرارداد شرکت او د افغانستان د خصوصي سکتور ترمنځ تجارتي ناسته کې چې موخه د افغانستان او د قزاقستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا او پراختیا بلل شوې د 133 میلیونه ډالرو په ارزښت یو لړ سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د دې تفاهمونو له مخې په نږدې 600,000 ټنه لومړني خوراکي توکي چې اوړه، غنم او غوړي لرونکي دانې لکه زغر او سویابین پکې شامل دي له قزاقستان څخه وپیرل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا دغه قراردادونه نه یوازې دا چې د افغانستان د کورني بازار اړتیاوې به پوره کړي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو او د سوداګرۍ د سطحې د لوړوالي لپاره زمینه برابروي. بلور د یاد وزارت وزیر نورالدین
عزیزي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې یاد وزارت هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارډ ډالرو ته ورسوي او په دې برخه کې به سوداګرو او پانګوالو ته نورې اسانتیاوې برابرې شي. په ترکیه کې د اسلامي امارت سفیر له ترک چارواکي سره د اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د ترکیې په انقره ښار کې د اسلامي امارت سفارت سفیر شیخ سنی الله فرهمند د ترکیې د بهرنۍ اقتصادي اړیکو سازمان له مشر صمد اوزترک سره لیدلي. د یاد سفارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخوالي، پانګوالو ته د فرصتونو او د ګډو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. فرهمند د ترکی پانګوالو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت به د ټولو پانګوالو لپاره لازم ملاتړ برابروي. دغه راز په یوه بله لیدنه کې شیخ سنی الله فرهمند د افغانانو د ټولنې له مسؤلینو سره لیدنه کې له یادې ټولنې راټولې شوې مرستې رسمن فرهمند ته وسپارلې. نوموړي ډاډ ورکړی چې ټولې مرستې به په بشپړ شفافیت د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت له لوري د ټاکل شویو حسابونو له لارې اړمنو ته وسپارل شي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر د ابوظبي زفره 2 لمریزې برېښنا فابریکې څخه لیدنه وکړه. د برېښنا شرکت ویلي چې د یاد شرکت عمومي اجرایوي مشر ډاکټر عبدالباري عمر او ورسره مل تخنیکي پلاوي متحده عربي اماراتو ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ابوظبي زفره 2 لمریزې برېښنا فابریکې څخه لیدنه کړې. د یاد شرکت په وینا یاده لیدنه کې د سیمې له پرمخ تللو لمریزې برېښنا تولیدي فابریکو څخه د یوې فابریکې عملي جوړښت، تخنیکی وړتیاوې او د پاکې انرژۍ د تولید سیستمونه له نږدې څېړلو په موخه ترسره شوې ده. په دغه لیدنه کې ډاکټر عبدالباري عمر د فابریکې له مسؤلینو او انجینرانو سره د عملي تجربو، پانګونې فرصتونو او د همکاریو پر موضوعاتو تخنیکی خبرې اترې وکړې. برېښنا شرکت د افغان پلاوي د لیدنه د نوې او پاکې انرژۍ ټکنالوژۍ، برېښنا تولید میتودونو او د چاپیریال اغیزو د مدیریت سټراټیژیو د زده کړې لپاره یو مهم فرصت بللی او په وینا یې د برېښنا شرکت له هغو پراخو هڅو څخه ده چې غواړي د افغانستان کورني برېښنا تولید ظرفیت لوړ کړي، پر وارداتي برېښنا اتکا راکمه او د نړیوالو معیارونو سره سم دوامداره حل لارې تعقیب کړي. د ترکیې جنرال قنصل سنان الخان ماموریت پای ته ورسید. د هرات ولایت مقام رسنیو دفتر ویلي چې په افغانستان کې د ترکیې جنرال قنصل سنان الخان د 15 کلن ماموریت پای ته رسیدو په مناسبت د هرات والی شیخ مولانا اسلامجار او د بهرنیو چارو وزارت د استازي په ګډون په یوه رسمي ناسته کې د هرات والی د الخان د خدمتونو ستاینه وکړه او هغه یې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې یو هوښیار او پیاوړی ډیپلوماټ وباله. د یاد دفتر په وینا ښاغلي الخان د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په درشل کې هیله څرګنده کړه چې د نوي جنرال قنصل په راتګ سره د افغانستان او ترکیې ترمنځ فرهنګي، تجارتي او سیاسي اړیکې لا پیاوړې شي. کورني خبرونه هم دومره و. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.